السلام علیکم. او نن د اتفاق ورځ ده، د فروری 28 تاریخ دی. زه ما تاسو ته دا خبره غواړم چې یاره چربان چې زه د کور لمانځه ته زه راووتم د کوره څه کوم 6 بجې دي، په 6 بجې لمونځ دي. تاسو ته دا ښیم چې زه ځم، زما لار څنګه وي، دا ګاډۍ د خلکو ولاړ دي. دا ورځ ده بالکل خاموشي ده. دا چې زه روان یم په کوم روډ باندې، چې زما کور دی د ملبن روډ وایي، په دې ملبن روډ باندې بالکل خاموشي. څو ورځې دلته دا سهار ډېر خاموشه پاکم په 6 بجې او په 6 بجې په جومات کې مونځ ودرېږي. ما ته رسېدل دي او زه دا چې دا تاسو ته دا دې کې دا ملبن روډ چې دغه شي دی بیا دې پسې دی چې راورسېدل دا نیلسن سټریټ وایي. دا د مرغو دا خوږ اواز راځي، ټینګ اواز سپیشلي ډېر سپیسیفیک دی. ګورئ ورته ټینګ هلته په پښتو کې زما خیال دی بلبله وایي، بلبله ورته وایي. دا هغه دی، دا مشرانو دلته دغه دی، دې ته دا کوم چې دا بالکل دلته بیا اوسي او ډېر د دوی دپاره بندوبست دی. دغه دی دغه دی دا عمر رسید ډېر دا بوډاګان دی دغه پکې اوسي. دا مرغۍ زیات په خوږ اواز کې د انسان په مقابله کې زیات په خوږ اواز کې د خدای ثنا وایي. اصل په اواز درځي. دا چې کوم دی د ویلنټن روډ وایي، دا پارکینګ روډ ته وتی دی. د لایبررۍ دغه دی، د لایبرري دغه نور دغه دی، دا لایبرري ده مخامخ. دا لایبرري بلډینګ ډېر ښکلی لکه کتابونه په دې کې پراته دي، تقریبا د ټولو ژبو سوا د پښتو نه، که چېرته پښتانه مړه دي. یو وارې ما اپلیکیشن لیکلی چې یاره په دې کې پښتو هم دغه کې ما دغه پاره کې ډېر پښتانه اوسي، خو زما ښه داسې د 14-15 کسانو د ما حاصل کو. دلته چې داسې لیکلي ورکړي نو بیا راځي. دې ته پارکینګ روډ وایي او په دې پارکینګ روډ باندې هغلته بلال مسجد دی، هغې ته ځم. ډېر دغه دی. دا دلته دا د یو فرات فوډ سټور دی، دا د یو ترکیش دی دغه دوکان دی، دا 24 غنټې کولا وي. دا پکې دننه دغه یو کالج هم دی او خپله پکې ټاون هال هم دی. دا زوړ چې کوم دی نو دې ته ایسټرن ټاون هال وایي. دا دی، دا ټاون هال دی. دې باندې هغه ته پورته دا برج شان پرې جوړ دی ټاور، هغې کې پورته ګړۍ لګېدلې ده، ډېر زبردست. غټه ګړۍ ده چې هغه 1 بجې شي یو ډول ډنګ نه اورېږي چې 2 ځله هغه ډېر لږ فعال دی. دغه دی ښکاري، خو په دې کې به کیمره کې به نه ښکاري، ما یقین نه کېږي. دا بسونه وایي دا په 5:30 بجې باندې راید شروع شي، په 5:30 بجې باندې او 5:30 باندې فست بس سټارټ کېږي. دې سړک دی های سټریټ ساوت او هغې طرف ته های سټریټ نارت. دا دی دغه باندې روان یم په پارکینګ روډ باندې. تاسو ته دا وښیم، دا دی پارکینګ روډ.
ما dummer لري تقريبا ما لسه ماكسيموم لس من تواك ولي لس يا 12 منټه دا لسو 15 په منځ کې منټو کې په منځ کې دا واقع دی. دومره دی چې په کلي کې زما بڼ جومات هم دومره لرې دی. دغه دی دا دی دغه دی جومات را نږدې شو او دا خلک ور روان دی. دغه د شنې رڼا سره موږ بیا خپل ور واړو. تاسو ګورئ هغلته هغه خلک ورننوځي. دغه مسجد بلال دی. ډېر دا دي چې ډېره ګڼه یې دلته دا مشر روان دی. ډېره دنیا دلته راځي. د خلکو خپل عقیدې سره ډېر محبت کوي، ډېر زیات. چې راورسېدم مسجد بلال